نوې او تازه جبه بله جوړه شوه. موږ او ملګري کېناستل، میټینګ هم سره وکړو. موږ هم غواړو چې یوه جبه جوړه کړو او د افغانستان د آزادولو لپاره عملي میدان ته کته سو او خپله مبارزه وکړو. پر دغه میټینګ کې موږ یو له بل سره د خپل فکرونه سره تبادله کړل. نو دغه نتیجې ته ورسېده چې موږ یو اساسنامه نوشته کړه چې د افغانیت په خاطر باندې باید دغو ټکو ته د افغانستان اوسني خلک باید فکر وکړي او زمونږ دغه جبهه باید زر تر زره باید پاش نه کړي. اول قدم کې چې مونږ کله حرکت کوو افغانستان ته، نو داسې نه ده په کار چې وروره مونږ لا په یو ولسوالي کې کته سوي نه یو، وروره بیا تخنې په تخنې کې څوک یې وشتلي، څوک یې سوکانو وهلي، څوک په لغتو په چا کې پښتۍ متې کړي، په چا باندې سترګې تړلي. وروره دا کیسې به نه وي پکې. د افغانیت په خاطر ځکه چې مونږ د افغانستان د آزادولو لپاره ځو، نو تاسې به دې کارونو نه ډډه کوئ. موږ به پرېږدئ چې موږ پر یو ولسوالي کې یو کته سو، وروسته له هغه نه به بیا موږ نور پیشرفت کوو د افغانستان د آزادولو لپاره. که تاسې چېرته له تیارو څخه کار واخلئ او یا وروره جانه دا زمونږ سرشار او سرښندونکي ملګري دلته وروره ټول سره ټکو ټکو وروره کتری پتری کوي، نو دا خو بیا نه افغانیت سو وروره، او نه وروره دا د دنیاوالو د اصولو خلاف کار دی چې تاسې پې له موږ سره کوئ. موږ ته به چانس راکوئ، هغه به دا چانس وي چې وروره وشتل به نه کوئ، وهل به نه کوئ. که چېرته زموږ د ملګرو له جملې څخه کوم یو تاسې ګیر کړو، نو بیرته موږ هغه اپ عمومي چې ده هغه به موږ ته کوئ، ځکه چې چانس به موږ ته راکوئ. په اول وار باندې دا جګړه نه کېږي چې وروره موږ درس وکړو. موږ خو ځان نه دی تاوان، دلته موږ 3 ورځې وروره پر دې باندې میټینګ کوو، اخیر پر دې دغه باندې تړون باندې سره ورسېدو چې باید موږ یو اصولنامه نوشته کړو. هغه دا دی چې اول وار وایي ځان دی بیا جهان دی وروره. نو موږ خو داسې نه شو کولی چې وروره په دغونه ټانګونو کې، په دغونه تیارو کې، په دغونه وسلو کې چې له هغوی سره د موږ ورسو وروره ځان پې تخنې پخنې کړو. نه وروره، اوله وار به موږ د خپل ژوند لپاره هغه څه کوو چې موږ ته ضرر نه وي. هغه به دا چې وروره موږ به درځو، تاسې به غږ نه کوئ. موږ به د افغانستان هر ولایت کې کوم مشکل موږ ته نه لري، ځکه ټول افغانستان دی وروره. په هغه ولسوالۍ کې به کته کېږو وروره، جی په جی کېږو به. وروسته له هغه نه به بیا موږ چې کله جی په جی سو، بیا به موږ تاسې د اعلان کوو د خیره. وروسته له هغه نه به بیا موږ داسې یوه جګړه شروع کړو، یقین دې اوسه چې دنیاوال به پر موږ باندې افتخار کوي. خو داسې نه دی په کار چې وروره دغه د ولس پاڅون او د ولس د هیلو د ژوندي کولو لپاره چې دا کومه جبهه یې موږ جوړه کړې ده، نو دا داسې نه وي چې وروره په اوله ورځ باندې سره ګډه وډه کوي. وروره بیا لکه هغه ځینې چې په بدخشان کې وروره پړ مخې پراته وو، پښتۍ پکې مات وي، وروره ځینو باندې سترګې تړلې وي او یو بیا پکې ویل سي خوشبختانه چې ګیرې دا کیسې نه وي پکې. مونږ درځو، یقین دې وخت داسې خطرناک سپورټونه هم کړي دي چې داسې سړی ونیسو. خیر زه خو دا نه مونږ ظلم نه کوو، ځکه چې بیا وروره دلته نه یي چې وروره دا ویډیو به موږ ته راته ایښي، موږ به در دې ځکې نیولي دا خبره دې ولې کوله. خیر داسې دی چې څنګه سړی وایي زوی مړ نه کوي، والله هغه د بدخشان والا چې راپیاز دا خبره ما ورته وکړه. مال سخته وهل کوي، کور یې وران نه کړي، دغه ټول کوچان موچان دا خلک دي پکې، په خدای تعالی نه ده که دې یا سر ګوري یا دې پنه ګوري یا دې وروره پښتۍ ګوري یا دې شی ګوري، په دې ځګر کې دې وهي چې ځوان دې وروره له جبهو څخه له دې شیانو څخه در توروي. خو هغه بیا موږ پر دې باندې ډاډمن یو چې وروره د افغانیت په خاطر باندې که نه د وطن په خاطر. اوس موږ خو وروره اوس موږ خو بل هدف نه لرو، خو اوس وروره د خبره د افغانستان خو موږ د افغانستان د ملت لپاره وروره اوس موږ د سر په لاس کې اخیستی دی. نو چې کله د ملت لپاره موږ سر په لاس کې اخیستی دی، نو دوی خو هم افغانان دي، داسې خو به نه کوي چې وروره په اوله ورځ باندې ټول راچپه کړي وروره راچپه کوي وروره لینګي منګي پښتۍ ځګر مګر ټول سره ور ګډوډ کوي. نه داسې خو نه کوي. نو موږ پر دې باندې کار کوو د خیره سره چې کله موافقې ته ورسېدو تاسې خپل سپورټونه کوئ، انشاءالله موږ به ډېر سوله خپل هدف ته رسېږو. له دوی څخه به یو ولسوالۍ نیسو، وروسته له هغه نه به بیا موږ تاسې نور حرکت کوو. بیا به په سپورټ کې هم بدلون راسي وروره، ملاق ووهه وروره، پړ مخې پرېوځه، تر باغچې ټوپ واړوه وروره، تر بیالې څه رقم ټوپ واوړي وروره، څه رقم باید ونې ته وخېځي، څه رقم باید کته سي پورته سي. دغه حرکتونه هم پر سپورټ کې اضافه شوي دي. دا به هم بیا پر عملي میدان کې هلته موږ خپلو سربازانو ته فکر خو هم دی موږ بیا انشاءالله زده کړې ورکوو او ډېر زر به د خیره سره افغانستان ونیسو. نو موږ هم بیا دا خبره کړې چې که موږ چېرته څوک ونیول
نو موږ به هم بیا وروره ظلم نه ورسره کوو وروره او اپ عمومي به ورته کوو. نو چې له دواړو خواو اپه سي نو د افغانستان د ستونزو به د پای ټکی کېدو. که څوک را سره موافق یاست نو انشاءالله ثبت نام روان دی وروره، بس صرف نوم شماره لوکیشن دا شی راواستوئ، نور انشاءالله پر دغه جبهه کې به تاسې له موږ سره یو ځای ولاړ یاست، تاسې به مخکې یاست، موږ به یو څه تر پسې له شا یو پوه سوې، ځکه خو موږ خو سالار د دې جبهې نو دا مشران چې کله ختم سي نو جبهه بیا پاش پاش کېږي. تاسې ورځئ موږ انشاءالله درپسې یو، داسې نه دی، ځکه موږ بیا ستاسو هغه غږ پورته کوو که نه، ستاسو هغه خاموش غږ ته بیا انعکاس ورکوو. کله چې وروره تاسې په ځمکه کې به ومنډل بیا به ستاسو دا غږ څوک پورته کوي د ظالم زمونو؟ دا موږ وایو چې وروره دې اروپا نه بیا وروره ستاسو تصویران پورته کوو چې ګوره دا د افغانستان د آزادولو لپاره تللی، نو دا یې هم تخته کړو. نو امید به ژوندی ساتو انشاءالله کېږي او د دې جبهې مشر به انشاءالله داروار حبیب غزنوي د هسې جګړې به درته وکړم ظالم یقین دې وسه حیران به ورته پاتې مننه، صرف په انتظار کوو در روان یو.